بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پښتو ټیک چینل په راغلاس مې رانه چې ټول روغ جوړ یاست. نن زموږ په دې ویډیو کې ټاپک دی چیټ جی پی ټي، چې چیټ جی پی ټي څه شی ده او آیا تاسو د چیټ جی پی ټي نوم اورېدلی ده او که نه، که اورېدلی مو ښه ښه ده او که مو اورېدلی نه مو موږ تاسو ورسره اشنا کوو چې چیټ جی پی ټي څه شی ده. راځو سمپل تاسو کولی شئ موبایل کې یوز کړئ او ویبسایټ ته به راشئ او ولیکئ چیټ سمپل جی پی ټي، سمه ده. او لاندې به راسئ د اوپن ای آی، دا ځکه چې اوپن ای آی کمپنۍ لخوا دا جوړ شوی ده او په دې به کلیک وکړئ او دا چې دا اوپن ای آی کمپنۍ لخوا جوړ شوی ده او په 2022 کې د نومبر په میاشت کې دنیا ته وړاندې شو. او بل چې دا د چې لومړنی ورژن چې و هغه چیټ جی پي ټي چې و 3 و، او اوس بیا بل ورژن راووت 3.5 او همدارنګه بل نیو ورژن راووتی 3 ورژن چې ورته ویلی شو او جی پي ټي 4 کوم چې هغه پیډ ورژن ده. همداسې به راشئ try chat GPT به کلیک کړئ او لږ انتظار به وکړئ او دې په دې مرسته تاسو کولی شئ مختلف ټاپکو باره کې معلومات ترلاسه کړئ. راځو که چېرې تاسو لومړي ځل لپاره اکاونټ کې خلاصوئ، ساین اپ یې کړئ او ما مخکې هم لاګین کړې ده، نو زه به ډایرکټ لاګین اکاونټ ته شته زه به لاګین پکې وایم چې اکاونټ مې پکې صرف چې زه راځم ورته اکاونټ ورکوم مثال یو اکاونټ ورکوم 5 4 gmail.com and اوس به دغه پاسورډ وغواړي او پاسورډ به هم ورکوي، تاسو اکاونټ به پکې رجسټر پاسورډ به انټر کړئ او دلته به راشئ. زه لومړی پوښتنه ورڅخه کوم چې چیټ جی پي ټي څه شی دی، what is chat GPT. نو دا ماته وایي چې زه خپله څه شی وم. Chat GPT is a language model by OpenAI. ورته ویلي چې دا د OpenAI کمپنۍ لخوا لانچ شوی ده. راځئ سمپل طریقې درته وښیم. دلته به ورته ولیکو، تاسو کولی شئ پښتو کې هم لیکنه وکړئ هم نو د دې خاص خبر چې دا خاص په یو کلیک سره دا کولی شي تاسو ته معلومات درکړي. زه اوس سمپل ورته یم که نه چې ما ته پورتنۍ لیکله پښتو ته ترانسلیټ text to پښتو کې هم لیکنه کولی شو، سمه ده. خو زه به تاسو ته اوس وایم لږ صبر وکړو چې پښتو کې هم لیکنه وغواړو. ښه جی پی ټي جنریټیو پری ټرینډ توسیدل شوي ژبوګړی شوي ماډل د اوپن ای آی یو چیټ جی پي ټي کوم ده، یو قوتمند ده او ځانګړی جی پي ټي 3 ما چې تاسو ته مخکې ویلي ده 3.5 دی چې کوم یو نوی ورژن راوتی او دا کولی شي د هر رقم لنګویج ترجمه وکړي او دا یو کار دی چې دا په پنځه نوي لنګویجو باندې خبرې کولی شي، سمه ده. او په هر یو بخش کې، په هر یو ټاپک، په هر یو سبجیکټ کې تاسو ورسره کولی شئ چې د 2021 کال تر څرګند شوي مختلف انټرنټ ټکسټونو په تربیه کړي. دا د دې کوم چې انفارمیشن دی که نه، دا ټول ګوګل سره یې تړاو لري. خو دا ګوګل
دننه اخلي دا ټول د کتابونو څخه رااخیستل شوي دي او دا زموږ د پرومپټ یعنې د لیکنې ترو موږ دې ته څنګه کوو دې نه موږ ګټه اخیستل شو. موږ د ګوګل په شان دې ته نشو کولی چې وایس اوور وکړو لکه ګوګل ته چې موږ وایو که نه چې موږ ته معلومات راغلی د وایس ترو باندې. نو د دې په مرسته موږ کولی شو د هر یو سبجیکټ څخه معلومات مهم به شي چې موږ دلته لیکنه صحیح طریقه وکړو. نو دا چې دا د لیکنې یعنې پرومپټ نو مخکې موږ ته معلومات راکوي. مناسب ده چې د هغو کارکوونکو ته بېرته زده کړي چې د چیټ په شکل کې چیټ ان دا وګوره چیټ یعنې د لیکنې په شکل کې دا چیټ ځانګړي په کارولو لپاره مناسب دی. مثل په چیټ بوټ مجازي مرسته او نور چټونه او پروژې د ما انټرنیټ لږ سلو ده نو ځکه د دې کار لږ سلو روان دی. نو راځو موږ ته ورته لیکو سټاپ جنریټ او کوی چې دا کویشن بدل کړمه په بله طریقه ماته جواب راکړي. نو ژي جنریټ به ووایې تا ته به د کویشن ترجمه مثال یا ټکسټ تا ته په بله ژبه درکوي. اوس بل چې ماته راغی مخکې بل دا ترجمه چیټ جي پي ټي د یو اوپن آی ټوکه د پرېښودل شوي دا تاسو کولی شئ ورته ووایئ. ښه اوس راځو سمپل ورته لیکو چې پښتو کې زه ورته لیکم. پښتو کې به اوس وکړو زه به دلته لاړ شمه سیکنډ کیبورډ به آن کړم لکه پښتو کیبورډ خو موږ ته خاص معلوم نه دی. را به شم زه به دا لینګویج بدله کړم څو ته به یې واړوم او پښتو کې به ورڅخه څه پوښتنې وکړو چې ما ته یو مثال راغلو شو ورته وګورم چې یو شعر راته ولیکه. مثال یو شعر So simple question او نکوهر تاسو کولی شئ ډېر ورڅخه معلومات اخلئ ورڅخه. اوس ګورو چې څه شعر لیکي. زه به دا ټکسټ بند کړم یو شعر دی د پښتو ژبې کې یو شعر د خزانې په وړاندې نه ترجمه هم تا ته ولیکله. اوس راځو ورته سمپل لیکو چې انګلیش کې به ورته ولیکو چې ما ته د 300 یا 200 لغاتو یعنې words story ولیکه. write a story of 200 words دا خپل یوه ستوري تاسو ته لیکلی شي کوه. د وګوره ستوري ښه سمه ده که هغه ته په هره ژبه کې غواړې ته یې ورڅخه لیکه. A miller strode through the ancient forest او دا وګوره څومره په چټکه په سکنډو کې موږ ته معلومات راکړو. تاسو کولی شئ په ریاضیاتو کې هم معلومات ورڅخه واخلئ. زه ورته لیکمه مثال write for mathematics maths formulas. مثال د ریاضیاتو فورموله راته ولیکئ. maths فورموله دا وګوره ما ته ریاضیاتو تاسو کولی شئ د ریاضیاتو مشکل سوالونه هم دې ته د ټکسټ له مخې ورکړئ او تاسو ته به یې په سکنډو کې جواب ترلاسه کړئ. نو راځو دلته کوډینګ کې هم تاسو ورته کولی شئ ګټه واخلئ. write مثال ورته وایم write Python simple code. Python یو پروګرامینګ لینګویج ده او simple code ولیکو. نو د چیټ جي پي ټي له مرستې تاسو کولی شئ د ژبې په هره برخه کې
ګټه واخلئ. هغه تاسو غواړئ په فیسبوک کې پوسټ وکړئ، ته راشئ خاص ورته یو څه ولیکئ، ورته ولیکئ مثال زه غواړم د موټیویشن یو څه لیکنه وکړم نو تاسو ته به لکه زه به اوس ورته ولیکم مثال تاسو write some text in Pashto. تاسو کولی شئ فکر ورته ولیکئ about to read other simple چې نور خلک څنګه هغه تشویق کړو پښتو کې راته لیکي. یا وګوره هر پروګرام او څه کولی شي ګټه اخیستلی شي د اسلام په باره کې کولی شي تاسو معلومات ورڅخه واخلئ که هغه معلومات یو ټاپک باره کې وي. د وګوره د زړه رب په محنت او کوښښ کې د پام کړې او د لارې د لټو تاسو کولی شئ دا ولولئ او رجحریشات تاسو وکولی شئ دې ورجن بدل کړئ. راځئ ورته ولیکو چې what is اسلام څه شی ده. زموږ ته دا Chat GPT یو AI ټول چې ده نو دا موږ ته د اسلام باره کې Islam is one of the major world religion and it is based on the techniques of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as conveyed in the holy book the Quran. Here some keys نو تاسو ته هر څه باره کې او د وګوره Prophets Quran pillars Islam کې زه بنایي خطو کې mention نو د هر څه باره کې تاسو ورڅخه ګټه اخیستلی شئ. نو په راتلونکي ویډیو کې به تاسو د AI په باره کې خبرې کوو چې AI څه شی ده. دا اوس یو AI ټول ده. نو په راتلونکي ویډیو کې به موږ د AI په اړه باندې خبرې کوو. نو که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي چینل داسې سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او نورو سره هم شیر کړئ. نو لیدو څخه وایم جهاد مننه.